ملا یعقوب مجاهد په متحده عربي اماراتو الشاطي ماڼۍ کې له چا سره وکتل. د اماراتو پاچا النهیان ملا یعقوب ته څه وویل؟ په جواب کې یې یعقوب ورته څه وویل؟ که غواړئ یادې پوښتنې مو جواب سي نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان د طالبانو حکومت د دفاع وزارت له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد سره لیدنه کې د همکاریو پر اړیکو خبرې کړي دي. د متحده عربي اماراتو د وام دولتي خبري اژانس د خبر له مخې دغه لیدنه تېره شپه د اماراتو په الشاطي ماڼۍ کې ترسره سوې ده. بیان زیاتوي چې دواړو لورو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې کړي دي. د طالبانو حکومت هم ویلي چې دواړو لورو په دغه لیدنه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې کړي دي. طالب چارواکو تېره شنبه د ملا محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ متحده عربي اماراتو ته د یو طالب پلاوي د رسېدو خبر ورکړ. متحده عربي اماراتو تر دا مهاله د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له هغوی سره په یو ډول تعامل کې ښکیل دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کابل په ګډون د 3 لویو هوایي ډګرونو د امنیت او مدیریت قرارداد هم د متحده عربي اماراتو د ګاک په نوم یو شرکت سره لاسلیک کړی دی. تېره ورځ ملا یعقوب مجاهد په متحده عربي اماراتو کې میشتو افغانانو ته په زړه پورې وینا وکړل. ملا یعقوب وویل ټول افغانان حق لري چې په نظام کې برخه ولري او خدمت وکړي. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب د ټولو افغانانو ترمنځ پر زغم، اتحاد او یووالي د ټینګار ترڅنګ ویلي چې ټولو قومونو ته به په حکومت او سیاست کې برخه ورکړل سي. د ملي دفاع وزارت لخوا د لیندۍ په 14مه خپره سوې یوه خبرپاڼه کې راغلي چې سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد نن په متحده عربي اماراتو کې له میشتو یو شمېر افغانانو سره وکتل. سرچینې زیاته کړې په دې کتنه کې د ملي دفاع سرپرست وزیر هلته د میشتو هیوادوالو ستونزې واورېدې او د هغوی پر حل یې د ټینګار ترڅنګ وویل افغانستان د ټولو افغانانو کور دی. که هغه دننه په هیواد کې وي او که بهر، باید په افغانستان کې پانګونه وکړي او موږ ټول باید د هیواد په ودانولو او پرمختګ کې ونډه واخلو. هغه وویل د هیواد د ټولو سرحدونو امنیت یې ټینګ کړی، هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې یو لویشت هم د افغانستان خاوره لاندې کړي. د خپل سر په قیمت او په هر قیمت به یې ساتي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.